ډاکټر خالق زیار وایي یو د مینې باب مې لوستی په زور زیر ده، یو د مینې باب مې لوستی په زور زیر ده، نور په هر سا وړېده ستون شکر وباسم چې کال پس په داسې اردري یم. د غونډې وروستنی کس د پښتو ادبي ملګرو صدر او د نننۍ غونډې صدر غټ شاعر رشید اکمل صاحب ته خواست کوو چې راسې د غونډې ارزیابي هم وکړي، د ملګرو شکریا هم ادا کړي او خپل لرلي سم راسره شریک کړي. یاد دې وي چې ملګري د یو هم له خپله ځای نه ولاړېږي، د وریجو او د غوښو بندوبست هم سوی د هغه به سره خروتې به ځو. مننه مو د زغم. اکمل صاحب ته درنه چکچکه بیا د کوره باشه له غوټو سره د پلان نه کوي. د کوچني اختر په مناسبت په دې مشاعره کې له ډېره لرې ځای له کوټې راغلي زموږ ډېر قدرمن استاد عارف صاحب، خلیل باور صاحب، برکت شاه صاحب او دغه رنګه رازق فهیم صاحب، مالک صاحب، کاری جمعګل صاحب، دا خصوصا د عارف صاحب ډېره مننه کوو چې هر وخت دوی په دغه ډول تعزیل کې موږ خبر کړي وي، بیا هم له هغه باوجود دوی موږ ته ځان را رسولی او ورسره د سیاد ډېره مننه کوو چې په وارونو وارونو یې له موږ سره مرسته کړې ده، له موږ سره یې تعاون کړی دی. نن هم دا تعاون دوی کړی دی، دغه میلمانه هم له کوټې زادوی را رسولي دي او دغه ډول د ټولو ګډونوالو ډېره مننه کوو چې دا زموږ پروګرامونه په تاسې ښایسته دي، په تاسې درانه دي، ستاسې هرکلی کوو. خدای م راوله، خدای م هر کله راوله. نور نو نه د وینا دپاره څه راپاته سو، نه د شعر دپاره څه راپاته سو. یاره یو څو شعرونه به وایم، له نظم یې راګورئ بیا به بیا یو څو شعر دي. قدم سره یو سوی هم آهنګ کلی په کلی، قدم سره یو سوی هم آهنګ، قدم سره یو سوی هم آهنګ کلی په کلی، شعور در کوم. مطلب ده حسن د قدرت دی، دا مرغۍ په توپک مه ولئ. حسن د قدرت دی، دا مرغۍ په توپک مه ولئ. زرکې او تنزرې بل هیلۍ په توپک مه ولئ. راغلی دی په احوال دی یو څو شپې کوي بیرته ځي، راغلی دی په احوال دی یو څو شپې کوي بیرته ځي. نه دی تراګر تورې کږدۍ په توپک مه ولئ. نور جرم یې نسته پاکیزه مینه یې کړې ده، نور جرم یې نسته پاکیزه مینه یې کړې ده. زه باندې ګوایمه کوچۍ په توپک مه ولئ. چا سي ناجایزه له کرسۍ ګټه اخیستې ده، چا سي ناجایزه له کرسۍ ګټه اخیستې ده. ها سړی مجرم دی خو کرسۍ په توپک مه ولئ. بس دی په تیاره کې مو پیړۍ پیړۍ راتېرې کړې، بس دی په تیاره کې مو پیړۍ پیړۍ راتېرې کړې. مه وژنئ رڼا د کور بتۍ په توپک مه ولئ. د جګ چنار په سر کې تلاوت کوي د مینې، د جګ چنار په سر کې تلاوت کوي د مینې. هر سهار الوزي ګوګۍ په توپک مه ولئ. حکمله وشکاریانو ته خواست وکه دا ووایه، حکمله وشکاریانو ته خواست وکه دا ووایه. زموږ د غرو سیږې پسونه هوسۍ په توپک مه ولئ. حسن د قدرت دی دا مرغۍ په توپک مه ولئ. زرکې او تنزرې بل هیلۍ په توپک مه ولئ. یو جان مننه.
ډېره مننه اکمل صاحب. اجمل خټک وایي لویان لویان غټان غټان پیدا دی. لویان لویان غټان غټان پیدا دی، دوی خو له اصله جنتیان پیدا دي. راځئ چې هغو ته جنت وګټو څوک چې له مور و دوزخیان پیدا دي. مننه دې.